سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. څنګه کولی شو چې په واتساپ کې عکس یا ویډیو وګورو خو په تلیفون یا د تلیفون په ګالرۍ کې ثبت نشي، یعنې حافظه ونه نیسي او موږ ته په ګالرۍ کې ښکاره نشي. د فعالېدو نه مخکې دلته ګورم زه یو عکس ډاونلوډ کوم او ګورم چې د تلیفون حافظې ته راځي او که نه. نو زه عکس پیدا کړم، دغه عکس ډاونلوډ کوم او ګورم چې د تلیفون حافظې ته راځي او که نه. ګوره د تلیفون حافظې ته راغلی دی. نو ورځو طریقه درته ښیم. سیټینګ ته به راشئ او چټ برخې ته به راشئ او دا میډیا ویزیبیلیټي دا به که آن وي دا به آف کړئ. کله چې مو آف کړو نو نور عکس او ویډیو به ګورئ خو ستاسو حافظې ته به نه راځي تر څو چې تاسو خپله سیف کړي نه وي. نو اوس راځو یو بل عکس ډاونلوډ کوو د میډیا ویزیبیلیټي د آف کېدو نه وروسته. دا عکس مې ډاونلوډ کړ او بیرته ګالرۍ ته ورځم. ګوره ګالرۍ کې عکس نه دی راغلی. نو دا په دې معنا ده چې زموږ سیټینګ یا سیستم کار وکړو. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي او ستاسو د کامیابۍ په هیله.